د زعفرانو د حاصلاتو راټولولو د فصل له پیل سره یو شمېر نجونو او میرمنو ته هم د زعفرانو په دغې کروندې کې د کار فرصت برابر شوی دی. 12 کلنه خدیجه د سهار وختي نه تر مازدیګره پورې د ورځې شاوخوا 3 کیلوګرامه د زعفرانو ګلان راټولوي او په بدل کې د ورځې نږدې 300 افغانۍ ترلاسه کوي. وایي تر شپږم ټولګي پورې درس ویلی او هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ښوونکې شي، خو د شپږم ټولګي نه وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو سره ناهیلي شوې ده. خیلی ناامیدیم چون که مکتب ما نمیگذارم بریم مکتب خود، ناامیدیم نمیتونیم بریم اینجا میاین دقیقا میاین گل میچینی نمیتونیم بریم مکتب خود. د زعفرانو کښت او اوبو لګونې پرته د حاصل راټولولو څخه نیولې بیا تر پروسس او بسته‌بندي ټولې برخې د میرمنو لخوا ترسره کیږي چې په سلګونو زرو میرمنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. په وروستیو کلونو کې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه وروسته د ښوونځیو بندېدا سره د زعفرانو د تولید او پروسس په برخو کې د کارګرو نجونو شمیر هم ډیر شوی دی. کشت و تولید و پروسس و بسته‌بندی از این و از این جمله 200,000 نفر از طبقه اوناس هم که خانوما و دخترها کار از این پیش میبرم و 100,000 دیگه از این آقایون که کار کشت و آبیاری از این انجام میدم. تر ډیره بېوزلې میرمنې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او له دې لارې څه ناڅه د خپل د کور نفقه برابروي. به خدا وقتی میشه که حتی 1 روپیه نداریم چیز باز همین وقت گلا همین 20 روز 1 ماه که همین گلا هسته خوب از 5 بجه میایم همین گل میچینیم چارقران روز 200 بگیر ما میایه پیکنیک و گاز میکنیم روز دشلمی میستونیم روز چای میستونیم چون که بی وزارتیم بی وزنیم. ما خواستم اینه که مکتب واشه برم معلم شم ولی مکتب کال بسته شده نمیتونم مکتب خوب بخونم درس خوب بخونم. د یادونې ده چې سږکال به په هرات ولایت کې څه باندې 40 ټنه زعفران تولید شي. زعفران چې د کوکنارو ګټور بدیل په توګه هم پیژندل کیږي په وروستیو کلونو کې د ډیرو کروندګرو پام ځان ته اړولې ده. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.